د نړۍ خطرناکه او خورا ظالم حیوان. دا حیوان تمساح نومیږي او د پښتنو په ځینو سیمو کې د مگرمچ په نامه یادیږي او په انګلیسي کې د کروکوډیل په نامه یادیږي. دا حیوان ډیر وخت د زمریانو سره هم لاس او ګریوان وي. دوی هم په وچه کې اوسیږي او هم په اوبو کې او همدارنګه هم په وچه کې ښکار کوي او هم په اوبو کې. خو دوی په ډیر مهارت ښکار کوي ځکه دوی په اوبو کې ډیر ښه کمین نیسي. د دوی سرعت یا د منډو چټکوالی د وچې په پرتله په اوبو کې خورا زیات دی. د دوی سترګې ډیر عجیبه دي، یعنی سترګې د سر په پورتني ساحه کې موقعیت لري چې له دې سره دوی کولای شي ټول بدن یې په اوبو کې پټ کړي او یوازې د ښکار په نښه کولو همدا سترګې د اوبو په سطحه کې پاتې شي چې په دې سره نور هغه حیوانات چې اوبو ته نږدې شي نشي کولای په سمه توګه تمساح وویني. او د سترګو دید یې هم زیات دی چې د شپې لخوا په اسانۍ سره هر څه ویني. د دې خوله زیاته قوي ده، یعنی کله چې خولې ته کوم ښکار برابر شو نو دا ناشونې خبر ده چې ښکار یې په اسانۍ سره له خولې ځان بچ کړي. تمساح یا کروکوډیل اجتماعي ژوند لري، یعنی دوی تل یوه ډله جوړوي او یو ځای ژوند کوي. کله چې د دوی یو ځایوالی یا هم جنسي اړیکې وخت راشي نو نران یې یو له بل سره جنګ کوي او بالاخره یو یې بریالی کیږي چې ښځینه تمساح ته نږدې شي او جنسي اړیکه ورسره ونیسي. د جنسي اړیکې مخکې نر تمساح یو عجیبه او ډارونکی غږ وباسي چې د غږ له وجې د پښو لاندې ځمکه ریږدي او که په اوبو کې دا غږ وباسي نو حتی اوبه هم ښوري. تمساح د خپلو بچیانو څخه تر 2 کالو پورې پاملرنه او ساتنه کوي. تمساح خورا خطرناک حیوان دی چې په کال کې 1000 نفره د تمساح ښکار کیږي او مړه کیږي. تمساح تر 4.5 متره اوږدوالی لري او ځینې تمساحګانې ان تر 6 متره پورې اوږدوالی لري. دا حیوان ډیر وخت ګورخر او یا هم برک خره ښکار کوي او همدارنګه وحشي غوایان هم ښکار کوي. چیرته چې تمساح ژوند کوي هلته زمریان هم ژوند کوي او کله ناکله زمریان هم د تمساحګانو ښکار کیږي. که زموږ معلومات مو خوښیږي نو هیله کوم ویډیو در سره لایک کړئ.